او چې کله حرص راسي بیا خو ورور د ورور سره اخته خلکو تاسو نه دي لیدلي چې کله ورونه سره راسي او دې حجره کې ماته ناست وي ته بیش راوکړه زما دې د خدای په ذات قسم که دشمن یو بل ته داسې ګوري لکه دا ورونه چې د دې دنیا په سر یو بل ته په کوم شکل باندې ګوري چې بیا یې مشر سوی بیا یې کشر سوی بیا هر یو د بله سره څومره ټالۍ وي او هر یو د بله سره څونه حجت و دلیل نسي چې دا خو ما ګټلې ده تا ګټلې ده په دې وخت کې ته چیرې وې په دې وخت کې زه چیرې وم چې کله د انسانانو په دماغو کې حرص راسي او بیا د دنیا محبت راسي بیا تاسو د دنیا د تقسیم پر ځای باندې د هغې زندګي نه ده لیدلې چې بیا هغه خواږه ورونه چې پلار یې یو مور یې یوه او یو در بل جارېدل او یو د بل محبت کوونکي انسانانو چې بیا تاسو پر هغه وخت باندې دوی ووینئ چې پر دغه وخت باندې پر یو څه دنیا باندې چې د دوی په مابین کې پریشاني راسي تر مرګه پورې بیا یو د بل سلام ته تیار ځکه د انسان د زندګۍ بهترین صفت هغې قناعت دی چې الله تعالی د انسان په دماغ کې واچوي